بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی اختر پر رسیدو د زړه له کومې مبارکۍ خپل ټولو هیوادوالو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وړاندې کوم، محترم حاجیانو ته چې اوس دا افتخار وروړ سو چې د اسلام پنځمه بنا پوره کړي، مبارکي وایم. او دوی ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې خپل دعاګانو کې د غزې مظلوم ولس په یاد وساتي او همدغه رنګه ټولو مسلمانانو او افغانانو د ښېګڼې دپاره دعا وکړي. خویندو او ورونو، نن اسلامي نړۍ په درې مختلفو حالتونو کې ده. یوه برخه له ښې مرګه نه په چټکه توګه لکه الوتکو غوندې خپل راتلونکي باندې اخته دي او خپل د ولس ښېګڼې دپاره لوی ګامونه اوچتوي. دویمه برخه نه لاره ورکه ده، ځینې وخت په ځای ودرېږي، ځینې وخت واړه ګامونه پر مخه کېږي او ځینې وختونه له بدمرغه نه شا تګ کوي. بله برخه د اوښ په پل روان دي. نړۍ په ډېره چټکه توګه په حرکت کې ده او د دوی او د هغو په منځ کې چې د اوښ په پل روان دي ورځ په ورځ واټن ډېرېږي او د دوی ولسونه د نړۍ له امکاناتو نه او له بدلونونو نه بې برخې پاتې کېږي. نن یوازې یوه پوښتنه وکړو: ماشوم، یتیم او بېوزله نن خوښي باندې اختر نیسي یا لام پریشانه دي او یو مړۍ ډوډۍ ته، یو جوړه نوي کالۍ ته او د سبا د څو قرانو رسېدلو دپاره په ارمان کې. نو ځکه لازمي ده چې خپل احساسات او عاطف ټول سره یو کړو، زړونه یو کړو او لاسونه یو کړو چې دا وطن آباد. محترم وطنداران، ناهیلي ایموک دین کې او ایموک ملی تاریخ کې روان نه ده. د هرې تیاره شپې نه سبا یو روښانه سر راځي. دا مه هېروئ چې وخت چې احمدشاه بابا د معاصر افغانستان تهداب پرېښود، 2 کاله مخکې له هغه نه په مازندران و ټول نورو ځایونو د فارس کې پریشانه مهاجر پراته وو. ټول سو وحدت ته راغلو، بار بار دا موږ باندې راغلی، ناهیلي کېږي نه. بل نن هغه ورځ ده چې د حضرت ابراهیم مثال باید ټولو ته ژوندی اوسي او دا ده چې د امن، امان او ښېګڼې او عزت دپاره یې دعا وکړله. او بل معصوم انسانانو وژل بند شو. دا دواړه خبرې ډېر سخت د اهمیت وړ دي، ځکه معصوم انسانانو وژنه زموږ په دین کې ګناه ده او همدغه رنګ د عزت غوښتل، د عقل کارول او یو بل ته لاس ورکول او د خدای جل شانه دربار باندې ایمان لرل چې راتلونکی انشاءالله تعالی په د هیلې او د امیدې دا باید تګلاره وي. لومړی خبره دا ده چې موږ امکانات لرو، بېل امکانات نه وي. اوبو نه م نیولې تر معادنو پورې، تر موقعیت پورې، تر نورو پورې، خو جمعي عقل باندې باید اعتبار وکړو. دا په فردي عقل نه کېږي، لازمي اجماع غواړي. مطلق اجماع ممکنه نه ده، لازمي اجماع امکان پذیره ده. دویم، ولس باید د لوبې په اصولو باندې پرېکړه وکړي، په آزاده باندې، په خپل واک باندې، چې د لوبې اصول څه وي چې ثبات راځي او ثبات د ښېګڼې دپاره وي. د دولت وظایف باید معین سي او دا په یوه کلمه ده: خدمت، خدمت، خدمت. ولس باید
فیصله وکړي چې چا سره محاسبه کوي او باید څنګه حقوق او وجایب ولرو او دا باید څنګه عملي کړو. د افغانستان ولس همیشه د جمعي عقل خاوند، هره لوی جرګه هم چې نیولې په ډېر تدبیر باندې که آزاده لوی جرګه وه، ولس په دې باندې توانېدلی چې خپل تګلاره پیدا کړي، بدیلونه وټاکي او شرط شرایط وکړي، دا محاسبه وکړي چې څه وکړي او څه ونه کړي. وطنوالو، ما تاسو ته بار بار ویلي چې زه ځان ته څه نه غواړم، افغانستان ته هر شی غواړم. هیله مې دا ده چې هغه امانت د مشروعیت چې تاسې ماته راکړی او ویاړم راکړی وکړی سم، یو مشروع نظام ته وسپارم. اما هیله دا ده چې زه به نه یم، اما تاسې به د افغانستان 300مه کلیزه د یو واحد متحد آزاد آباد افغانستان په ویاړ سره جشن ونیسئ، زړونه سره یو کړئ او لاسونه ورکړئ چې دا خاوره چې نیکانو په زرهاو کلو په خپل وینې ګټلې په پت و عزت نړۍ کې ودرېږي او وکړی سي چې د هر افغان مشترک کوري او هر افغان وکړی سي پکې هغه ژبې باندې وغږېږي، هغه لهجې باندې وغږېږي او هر چیرې د افغانستان کې وکړی سي ژوند وکړي او کور یو کور وکړي. زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان، تل دې وي افغانستان.